د جمعې په ورځ په نړۍ کې میلیونونه خلکو د ماحولیاتي بدلون د بدو اثراتو د مخنیوي په هدف لاریونونه وکړل. په یونان کې د لاریون پر مهال د سکول یوې زده کوونکي الیکسیا جیوګاردي په نړیوال مشرانو څخه دا ډول غږ وکړ. دا وايي مسله حل کړئ. د موسمیاتي بدلون د مسلې حلولو کوشش ته دوام ورکړئ ځکه چې همدا د دې مسلې یوازینی حل دی. دا پر اساس کې دا چې د سپتمبر په 22مه د ماحولیاتي بدلون په اړه د ملګرو ملتونو سرمشري کیږي. په انډونیشیا کې یو میرمن ته بغیر واده د جنسي اړیکو درلودو په جرم 2 شپوړې سزا ورکړل شوه. د انډونیشیا اچي ولایت چې اسلامي قوانین پکې عملي دي دغه سزا پکې د سپتمبر په 19مه د خلکو پر وړاندې ورکړل شوه. د فوټبال نړیوال فدریشن فیفا مشر جیانی انفنټینو په ایران غږ کړی دا وخت د میرمنو ته اجازه ورکړي چې په میدانونو کې د فوټبال میچونه وګوري. نوموړي د سپتمبر په 19مه یو بیان کې ویلي دي هغه تمه لري چې د ایران فوټبال فدریشن او حکومت به د ته مثبت ځواب وایي. په دې میچ کې یوې ایرانۍ فوټبال مینوالې هغه وخت د احتجاج په توګه ځان په اور ووژلو چې کله نوموړي ته د یو میچ کتو اجازه ورنکړل شوه.